داسې چغې جوړې کړې دي زه ستا دهقان نه پلار یم پلار که ته زما پلار وې نو تا به ما سره د مېړانو غوندې سلوک نه کولی دا څه دی دا زما د وصیت نامې فوټو سټیټ دی دا ما پسې په زر جریبه ځمکه کې صرف سل جریبه ځمکه لیکلې ده او نوره ځمکه دی زما روډ پسې لیکلې ده دا ولې دا ځکه چې دې نه مخکې تا ډېره ځمکه په بدعملو او په جوالو باندې برباده کړې ده او زموږ خاندان د پټون نه لویه د شرم خبره دا ده چې تا یو ډمې سره واده کړی دی تاجي سخاوته ته او زه کم لاسونه چې زما په داجي باندې اوچت شي هغه لاسونه زه د ویښه پرې کومه شکر وباسه چې ته زما ورور یې ځکه مې ستا لحاظ وکړو که د رور په شان دې کور ته راځې نو په سرو سترګو به دې ګرځومه او که د دشمن په شان راځې نو قسم مې دې په خدای وي والله که په دې دوزخ عالم قدم کېدې مرجانې مرجانې څه چل دی دومره چغې ولې وهې ماشومانو له مې روټۍ ورکوله ستا په وجه مې د پلار د میراث ته لاس ووینځل دا څه وې زه ټیک وایم ښځې پلار مې وایي چې تا یوې ډمې سره واده کړی دی او سبا به دنیا زما نسو ته د ډمې زامن وایي او د ډمې زامنو لپاره زما په جایداد کې هیڅ حصه نشته د پلار او ورور نه خو جایداد اخیستی نه شي او بدنامۍ مه لګئ ته خو ماته ډېر سړی نه ښکاري که ته چېرې سړی وې نو تا به د خپل پلار او ورور نه په زور خپله حصه اخیستې وه ستا مطلب دا دی چې جایداد دپاره زه په خپل پلار او په ورور باندې ډز وکړم چې نن ته د خپل حق دپاره نشي جنګېدی که سبا درنه دا ښځه چا بوتله نو بیا به څه چل کې هو که ته د هغوی نه یریږي نو هیڅ خبره نه ده چېرته اجرتي قاتلانو سره خبره وکړه لکه عمر ګله څه چل دی دا ګاډی ولې بند شو ګوره مې خان جي اوهو شابه زر کوه تلوار کوه هغه نصیر رشید خان مې ډېر زیات یاد شوی دی هغه له ځان رسول دی شابه زر کوه ښه ده خان جي لکه عمر ګله رو ګاډي ته وګوره او خرابېدو ته وګوره عجیبه خبره ده نو سنگین خانه ته او دا کسان داجي دا اجرتي قاتلان دي چې دیو د چانه پیسې واخلي نو بیا په پلار هم صرفه نه کوي وصیت بدل کا چې زه دې واپس ولېږم ها نو لکه جایداد دپاره تا زما مرګ له دا تشبانې راوستې دي داجي ځمکه دولت او د ښځې لپاره ټوله دنیا مړې کوي ځمکه راکړه او ژوند واخله دا ټوله ځمکه زما د نصیر رشید خان په نوم ده او پردي حق کې زه تاله یو ملم نشم درکولی که په خپل جایداد کې زما هیڅ حق نشته نو بیا ستا هم په دې دنیا کې د ژوند هیڅ حق نشته وله یې زه د خپل پلار مرګ نشم لیدی عمر ګله
دا واخلا ستا انعام مهرباني مهرباني هغه ظالمانو زما پلار مړ کو زما د پلار باډي ګاډي مړ کو او ته ژوندی پرېښوې ته مړ نه کړې هغې ولې هغه زه زخمي کړم خان جي او زه بېهوشه شوم کله چې زه په هوش کې راغلم نو مشر خان مړ پروت اوس به ته هم مرې خان جی دا صرف د ځمکې دپاره خپل پلار وویشتو لاړ شه او ټوله ځمکه ځان پسې کا خو زما پلار را ژوندی کا زه دومره حرامي نه یم چې ما به خپل پلار ویشتو زمونږ پلار دې ظالمانو ویشتی و او ګې د دوی وې ګې د دوی وې خو ټوپک ستا و سنګینه ټوپک ستا و زما د پلار قاتل هم ته اوس کلاله قرآن هم په سر باندې راوړې والله که دې ژوندی پرېږدمه ودرېږه خان بهادر صاحب دلته به سزا قانون ورکوي ګرفتار یې کوي انسپکټر صاحب دیم ګرفتاره کوي ته هم دا څلور کسان ووژل کله چې سنګین خانه خان بهادر صاحب ته به انعام میلاویږي ځکه دې څلور خطرناک مفران ویشتي دي ما ته انعام نه انصاف پکار دی انسپکټر صاحب انصاف تا سره به انصاف قانون نه زه کوم ځکه چې تا په ټول جایداد خېټه اچولې ده مخکې شه آرډر 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 د ګواهانو د بیانات او د وکیلانو د باس نه پس عدالت ملزم سنگین خان ولد تاوس خان تا زیر دفعہ 302 تعزیرات پاکستان د شلو کالو قید با مشقت سزا ہو رہی هاي نور جنت څه ته وایي ظالمانو ټولو یو یو کېنولې ده هلو رشید خانه شکر دی چې تا موږ له ټایم راکو قسم په خدای په ړومبي نظر کې دې رانه زړه وړی زړه خو یې زما هم په خوا وړي د زړه سره دې نه لږ لرې اوسه لرې